ډاکټر صاحب زه خو ډېر سخت مریض یم. راځه د شکل نه دې ښکاري چې مریض یې. راځه کښېنه دلته. ډاکټر صاحب زه غواړم د خپل بدن ټول معاینات وکړم. وبشي جامې دې وباسه هلته پرېوځه تا چپرکټ کې. مطلب دا چې ستا غوږونه مشکل نه لري. هغه کړکۍ خلاصه که ځان ته وغورځوه. ډاکټر صاحب ځان خو ولا کې خطا کړم. مطلب مازغه دې جوړ دي. دلته څنګه راغلی؟ په زینو کې به پښو راوختلم. یعنې پښې دې مشکل نه لري. زما ساعت په څو بجې دي؟ ډاکټر صاحب تا په لاس کې خو ساعت نشته. مطلب سترګې دې جوړې دي. ستا دې ځای کې څه لګېدلي؟ ډاکټر صاحب دلته خو چې نسته. سر نو لاس دې جوړ دی. خاستا معاینات ته موږ شو پنسلي راوباسه. هلکه بل مریض راولېږه.